جون تبو گورا جون سدے ہم کار دے ہم کار دے ہغ جون پمرگ حساب دے دنیا چ بے روزگار دے درنو اوریدونکو او کتونکو د نومبر د وړومبۍ نیټې څخه د خیال اونۍ د امن اونۍ دغه اونۍ د پښتو غزل شهنشاه استاد خیال محمد په نامه باندې په غونډه نړۍ کې منځلې کیږي. په افغانستان کې، په امریکا کې، په دوبۍ کې، په نور عرب هیوادونو کې او په پاکستان کې، په خیبر پښتونخوا کې او په نورو غټو ښارونو کې دغه اونۍ منځلې کیږي. هم په دې اکله باندې د استاد خیال محمد کور ته راغلم. د استاد خیال محمد څوک چې د شهنشاه غزل په نوم هم یادېږي، د دې سره خبره کوو چې د دغه اونۍ په اکله باندې کوم احساسات لري او څه پیغام هم درنو اوریدونکو او کتونکو ته د دغه اونۍ په اکله باندې ورکوي. استاد خیال محمد صاحب، دغه اونۍ کومه منځلې کیږي ستاسې په نامه هم ستاسې په ژوند باندې منځلې کیږي، په دې اکله باندې څه احساسات لرئ؟ خبره دا ده چې یو شاعر ویلي وي په ژوندون چې د زما ونه کړو قدر، په ژوندون چې د زما ونه کړو قدر، پس له مرګه مې بیا مه ژاړه په قبر، چې په ژوند کې مې په کاڼو ګټو ولې خړو خاورو نه مې هم کړه بیا زړه صبر. نو حقیقت دا دی چې سړی مړ شي، وفات شي، ټیک د هغې نه پس هماغه عزت هماغه د الله د طرفه یي که نه. نو خو زه یم چې په ژوند کې هغه که هنرمند وي، که شاعر وي او که د نورو شعبو سره تعلق لري، خو په ژوند کې د انسان قدر پکار دی. زه صاحب د دې ورځې او بلکې چې تر کومې ورځې څو ورځو پورې وي، نو زه د ټولو مننه کوم او د یو سیکنډ او د یو منټ چې دوی په دغه پروګرامونو کې په ځان سخت هم تېروي، تکلیف به هم ورته وي، خوشحاله به هم وي. خو دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې دا ورځ د نړۍ په هر هېواد په ښار کې لکه په هره صوبه کې دا منځلی شي، نو دا ډېره لویه خبره ده، ډېره خوشحالۍ خبره ده. تاسې نه ګڼئ چې تاسې کوم هنر لرئ، کوم خدمات هم کړي دي، په کار نه وای چې ستاسې په نوم باندې داسې کومه اکیډمي وي، د دغه ستاسې د فن نه، ستاسې د هنر نه، ستاسې د دغه نوم نه ګټه نوره هم پښتنو اوچته کړې وي، دغه ضرورت هم چېرته محسوس کړی دی یا په دې هکله کومې ادارې تاسې سره خبره شوې ده؟ زه خو وایم صاحب دا زموږ د پښتو هم یو قسم د جټه پښتو هم پکې یو مثال دی، و یار ز کوڅې تېر کا خوند یې واخله او رنګ یې هېر کا. نو زمونږ د هنرمندانو سره دا کیسې هم کېږي چې په هغه ټایم سره ډېر ښه ډېر ښه واه ډېر ښه، خو بس بیا وروستو د هغو ډېر ښه لاړ شي او مونږ راشو خپل کور له په خپله غریبۍ کې ورسملو. خبره دا ده چې مونږ د دې خبرې ګیلمن خو لږ لږ یو چې یاره خامخا حوصله افزایي په کار ده د یو هنرمند چې د هغه په ژوند کې وروستو د هنرمندانو هم بچي وي او ډېرې ښې بدې بوجونه کیسې پیسې. نو د هنرمند داسې یو دغه نشته یو چې دا بس که دی په کور هم ناست دی نو ده ته به دا وظیفه میلاویږي او دا هغه خو فی الحال نشته. او بس مونږ هم ګیله نه کوو، بس خو په دې خوشحالېږو چې زمونږ څومره مینهوال دي او هغو زمونږ د دې فن سره، زمونږ د دې هنر سره مینه، نو زمونږ سره یې مینه ده، زمونږ فن سره مینه، زمونږ سره مینه ده.
نو بس په دې ځان ډېر زړه ښه کوو او ډېر خوشحاله یو. ټول د خدای خوشحال لري. استاد خیال محمد چې د نیمې پیړۍ نه زیاتې د پښتو د فن او هنر د لارې خدمت کړی دی. د امن او د ښکلا او د مینې نغمې او غزلې ویلي. د ژوند په دې برخه کې دا هم د پښتنو خوشبختي ده چې د خیال اونۍ د امن اونۍ په دغه مناسبت سره استاد خیال محمد پښتنو ته د یو ځای کېدو یوه غوره او یو ښایسته موقع ورکړې ده. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، پېښور.